أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه چې د بني قریظه یهود ټول بې له قیده او شرطه تسلیم سوه. څرنګه چې د اوس قبیلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د هغو د عفو غوښتنه وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د هغو په باره کې حکم د اوس د قبیلې و مشر او رئیس سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته پرېښاوه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې د هغه زخم د علاج دپاره په مسجد نبوي کې و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نفر ولیږل چې سعد رضی الله تعالی عنه د حکم کولو دپاره راولي. نفر مسجد نبوي ته ورغله. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د هغه زخم په سبب نه تلای سي او نه پر بوده سپرېدلی سي، ځکه وینه ډېره ځینې تللې ده او اوس هم زخمي او ضعیفه دی. نو یې سعد رضی الله تعالی عنه پر یوه شي پرېیستی او بیا یې هغه شی پر خره کښېښاوه. سعد رضی الله تعالی عنه دغسې ستونې ستخ پروت دی او خر رهي دی. پر لارې به د اوس د قبیلې نورو مشرانو ورته ویل: یا سعد، د خپلو متعاهدینو سره دې احسان وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په باره کې حکم و تا ته پرېښاوه. هغه زموږ حلفا او متعاهدین دي، سپارښت یې پر کاوه. سعد رضی الله تعالی عنه چپ دی، هیڅ نه وایي. خو دغه مشرانو دغه خبره ډېره او په تکرار سره ورته کول. په آخر کې سعد رضی الله تعالی عنه وویل: پر سعد داسې وخت راغلی چې د الله جل جلاله په لار کې د چا د ملامتۍ پروا نه کوي. یعنی په دغه حکم کې به زه د الله جل جلاله مراعت کوم، که بل څوک ملامتي را باندې وایي په هغه زما پروا نه کیږي. ځینې کسان چې د سعد رضی الله تعالی عنه د دغه خبرې په مقصد پوه سوه، نو خپل قوم ته ولاړه او ویل به چې د بني قریظه یهود ختم سوه، ټول وژل کیږي. اوس نو سعد رضی الله تعالی عنه د بني قریظه و قلاو ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو سره ناست دی، خلق سره راټول دي او یهود هلته د خلقو څخه لرې تړلي دي، د خلقو خبرې نه اوري. اوس چې سعد رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و منطقې ته نږدې سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ سو او اصحاب کرامو ته وفرمایل: قوموا الی سیدکم، یعنی و خپل مشر او سردار ته مو ولاړ سئ. ټول خلق د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د عزت دپاره ولاړ سوه. یهودو هم د سعد رضی الله تعالی عنه دغه لوی قدر او عزت ولیدی. اوس نو ټوله خلق د سعد رضی الله تعالی عنه د حکم په انتظار کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل: یا سعد، د بني قریظه په باره کې مې حکم تا ته در کړی دی، د دوی په باره کې چې څنګه ستا خوښه وي هغه حکم وکړه. سعد رضی الله تعالی عنه وویل: زما حکم پر دوی یعنی یهودو چلیږي؟ خلقو ویل: هو. سعد رضی الله تعالی عنه د اوس و مشرانو ته وکتل او ویل: زما حکم پر اوس چلیږي، چې په خپله د سعد رضی الله تعالی عنه قبیله او د یهودو حلفا او متعاهدین دي. د اوس مشرانو ویل: هو، ستا په حکم راضي یو یا سعد. بیا یې د خزرج و مشرانو ته وکتل، ویل: زما حکم پر خزرج چلیږي؟
هغو ویل هو ستا په حکم راضي یو یا سعد. بیا یې د مهاجرو مسلمانانو و طرف ته وکتل او ویل زما حکم پر مسلمانانو چلیږي؟ ټول زما په حکم راضي یاست؟ هغو ویل هو ستا په حکم راضي یو یا سعد. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته کتل او ویې ویل هغه څوک چې هلته ناست دي زما حکم پر چلیږي؟ دا یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ادب و. داسې یې ونه ویل چې زما حکم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چلیږي. د ادب په سبب یې وویل حکم مې پر هغه چا چلیږي چې هلته ناست دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل هو یا سعد. نو ویل زه د بني قریظه پر یهودو حکم کوم چې نر دې ټول ووژل سي، ښځې او کوچنیان دې بندیان واخیستل سي او مالونه دې تقسیم سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز وویل الله اکبر، تا پر دوی د الله په حکم وکئ، هغه الله چې تر اوو آسمانو لوړ دی. ورونو، د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه حکم د عدل او انصاف په آخري درجه کې و. د بني قریظه یهودو یوازې دا نه چې هغه لوی غدر او خیانت یې کړی و، پر هغه سربیره یې د مسلمانانو د نیست او نابود کولو دپاره 1500 تورې، 2000 نیزې، 300 زغرې، 500 سپره سره یو ځای کړي وه چې مسلمانانو ته پس له هغه څخه په لاس ورغله چې د دوی قلاوې یې فتح کړې. خیر، سعد رضی الله تعالی عنه خپل حکم وکړي. یهود د لرې ورته ګوري مګر خبر نه دي چې څه پیښه ده او زموږ په باره کې څه فیصله وسوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې یهود دي د بنت الحارث په کور کې چې د بني نجار څخه یوه ښځه وه بندیان سي، او د دوی دپاره دي د مدینې منورې په بازار کې خندقونه وکیندل سي. د خندقو تر کیندلو وروسته یې امر وکړي چې 10 نفره یهود راولي. 10 نفره راوستل سوه او د هغو غاړې ووهل سوې. پاته یهود په هغه کور کې بندیان دي، نه پوهېږي چې د هغه 10 نفرو سره څه وسوه. بیا یې نور 10 نفره راوسته، دا هم حلال کړه سوه او یهود نه دي خبر چې څه ورسره کېږي. هلته په پاته یهودو کې یوه وویل دغه اوس په موږ څه کوي؟ کعب ابن اسد هغه د یهودو مشر ورته وکتل او ویل والله ما ستاسې په مثل بې عقلان نه دي لیدلي. آیا ته نه وینې چې 10 نفره بیایي او بیا نه راځي؟ په والله دغه حلالېدل دي. او واقعا 200 نفره یهود په یوه ورځ ووژل سوه. په دغه طریقه سره هغه د غدر او خیانت شاماران ووژل سوه. هغه کسان چې هغه خپل ټینګ عهدونه یې مات کړه او د احزابو کومک یې په هغه وخت کې د مسلمانانو پر ضد وکړي چې مسلمانانو په خپل ژوند کې هغه ترخې ورځې تېرولې، چې دوی په خپل دغه عمل سره د جنگ د لویو مجرمانو څخه وګرځېده. هغه مجرمان چې د محاکمې او اعدام لائق او مستحق وه، او د دوی سره یو ځای هغه د بني النظیر شیطان او د احزابو د جنگ لوی مجرم حیی ابن اخطب هم ووژل سو، ځکه هغه وخت چې قریش او غطفان لاړه د بني قریظه د یهودو سره د دوی وقلا ته ننوتی. دا هم په دې سبب چې د کعب ابن اسد سره یې پر خپله هغه وعده وفا کړې وي چې کعب یې وغدر او خیانت ته تشویقاوه چې د مسلمانانو پر ضد د احزابو ملګرتیا وکړه. اوس چې دغه حیی ابن اخطب د وژلو دپاره راوستل سو، د یو ښه قیمت بها یا ګران قیمته لباس اغوستی و، مګر هغه یې د هره طرفه د یوې ګوتې پر اندازه څیرلی و. دا د دې دپاره چې د مسلمانانو په ښه ورنسي. ورونو، د یهودو و خیانت ته متوجه سي. اوس چې حیی ابن اخطب راوستل سو، لاسونه یې د غاړې سره په رسۍ تړلي وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویل په والله ما ستا د دشمنۍ په سبب هیڅ وخت ځان ملامت نه دی بللی. یعنې زه دغه ستا سره پر دشمنۍ نه پښیمانه یم او نه ځان ملامت بولم، مګر دا چې الله څوک غالبه کوي هغه غالبه کیږي. او بیا یوه خلقو ته مخ ور واړاوه، ویل ای خلقو، د الله په امر نه یم خفه، دا لیکل سوی تقدیر دی.
الله پر بني اسرائیلو دغه وژنه لیکلې ده او بیا کښېنستی غاړه یې په توره ووهل سوه. ورونو، حیی ابن اخطب یهودي د ام المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها پلار، که ستاسې په یاد وي هغه څوک دی کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته په هجرت راغلی، نو دی او د ده ورور ابو یاسر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدنې دپاره ورغله او په ماښام کې ستړي هلاک بیرته کور ته راغله او د ده ورور پوښتنه ځینې وکړه چې دغه سړی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دی، یعنی هغه نبی دی چې موږ ته په تورات کې ذکر شوی دی؟ او ده ورته ویل هو هغه دی. ویل چې هغه دی نو څه اراده لرې؟ ده ویل تر کومه وخته چې ژوندی یم دښمني به کوم. نو خود دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دښمنۍ نه پښیمانه و او نه ځان ملامتاوه او د هجرت په 5 کال کې په دغه طریقه سره ووژل سو. او د یهودو د ښځو څخه یوه ښځه ووژل سوه او دا هغه څوک وه چې پر خلاد ابن سوید رضی الله تعالی عنه یې د قلا څخه د میچنې پل را وغورځاوه او هغه یې شهید کړي. نو دا د هغه په قصاص کې ووژل سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي، ویل د یهودو په نرانو کې که د چا وریښتان راشنه سوي وه، یعنی بلوغ ته رسېدلی و، هغه ووژنئ او که د چا وریښتان نه وه راشنه سوي یعنی کوچنی و، هغه مه وژنئ. د یهودو څخه یو نفر چې نوم یې زبیر ابن طابا و او د یهودو د مشرانو څخه و، کم وخت چې د حلالېدو دپاره راوستل سو، د انصارو د مسلمانانو څخه یو نفر چې ثابت ابن قیس نومېدی ولیدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویل یا رسول الله دغه زبیر ابن طابا ما ته راوبخښه، ځکه ده د بعاث د جنگ په ورځ زما سره کومک کړی دی چې دغه جنگ تر اسلام د مخه په جاهلیت کې یو جنگ و. نو مسلمان ویل ده په هغه ورځ زه په بندیانو کې ولیدلم او اله کړم، لکه څرنګه چې ده زه آزاد کړی یم غواړم چې زه هم آزاد کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل چې دی یې ستا. نو زبیر ابن طابا د مرګ څخه خلاص سو. بیا نو زبیر یهودي و هغه انصاري ته وویل زه خو دې خلاص کړم مګر ښځه اولاد او مال به مې ځي. انصاري بیا و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله د ده ښځه اولاد او مال څنګه کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه یې هم ستا په اختیار، ټول شیان یې ور وبخښل. زبیر ابن طابا خوشحاله سو او بیا یې پوښتنه وکړه چې د کعب ابن اسد سره څه کیږي؟ کعب ابن اسد د بني قریظه د یهودو مشر و، ویل هغه وژل کیږي. بیا یې ویل د حیی ابن اخطب سره څه کیږي چې د بني نظیر د یهودو مشر و، که ستاسې قصه په یاد وي هغه چې د مدینې منورې څخه وایستل سوه او دی بیا خیبر ته ولاړی او هلته د خیبر مشر هم سو. او بیا ده او د ده ملګرو دغه د کفارو احزاب یا ډلې د مسلمانانو د جنگ دپاره راټولې کړې. اوس چې کفار بیرته د خندق څخه ولاړه نو دی د بني قریظه د یهودو سره په قلا کې پاته سو او دی هم بندي ونیول سو. نو دغه زبیر ابن طابا پوښتنه وکړه چې د حیی ابن اخطب سره څه کیږي؟ ویل هغه هم وژل کیږي. نو ده ویل زه هم د خپل ځان دپاره په ژوند نه یم خوښ چې حیی ابن اخطب او کعب ابن اسد وژل کیږي او زه دې پاته یم. انصاري ویل سړیه ته ستا ښځه ستا اولاد مې د مرګه خلاص کړاست، مال مې در خلاص کړي، نور نو څه غواړې؟ یهودي ویل یا زه خپله ښځه او اولادونه جنت ته را سره بیایم. د ټولو ازادي یې بیرته ور رد کړه او دی حلال کړه سو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل بلکې دی خپله کورنۍ اور ته ورسره بیایي. دا د الله جل جلاله قدرت او اراده ده. مسلمانانو نجات ورکوي او ده ور رد کوي. د یهودو څخه یو بل نوی ځوان چې فقط څو ورځې مخکې بلوغ ته رسېدلی و، صرف بریتو یې خط وهلی و، دا یې هم د وژلو دپاره راوستی، ځکه هر بالغ نر وژل کېدی. دغه ځوان چې نوم یې رفاعه القرظي و د مسلمانانو په یوه ښځه پورې وموښتی، ویل خلاص مې که په والله بیا لمونځ کوم.
ښځه چې سلما بنت قیس النجاریه نومېده زړه یې پر وسوځي، نو یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وروستی او ویل یا رسول الله دغه رفاعه راوبخښه، د وعده را سره وکړه چې لمونځ به کوي، یعنی مسلمانیږي او لمونځ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دی پرېږدئ، دا ځوان هم د مرګه خلاص سو. رفاعه ایمان راوړي، ښه صادق او عابد مسلمان ځینې جوړ سو، د قرآن مجید د حافظانو څخه سو او د هغو کسانو څخه سو چې خلق به د الله جل جلاله و دین او لارې ته دعوتول. کم وخت چې به په یوه علمي مجلس کې ناست و، وعظ او نصیحت به کاوه او غوښته به چې قسم واخلي، نو به ویل قسم په هغه ذات چې زه د بني قریظه په ورځ خلاص کړم، حال دا چې زما او د مرګ په مابین کې څو ګامه پاته وه. رفاعه ته الله جل جلاله په آخري لحظو کې نجات ورکوي. د بني قریظه د یهودو آخري حالت دغه و چې نر یې ټول ووژل سوه، ښځې او کوچنیان یې پس له هغه څخه چې خمس یا پنځمه ځینې واخیستل سوه پر مسلمانانو وویشل سوه. د آس و خاوند ته 3 حصې ورکول سوې چې یوه یې د ده او 2 یې د آس وې، او پیاده سړي ته 1 حصه ورکول سوه، او د خمس منځیانې د سعد ابن زید الانصاري رضی الله تعالی عنه تر مشرۍ لاندې و نجد ته ولېږل سوې چې په بدل کې یې آسان او اسلحه رانیول سوه. په منځیانو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حصه ریحانه بنت عمرو ابن خناقه وه. دا چې ریحانه رسول الله صلی الله علیه و وسلم په نکاح کړه او که د ده صلی الله علیه و وسلم سره دغسې منځه پاته وه، په دې کې اختلاف دی. څوک وایي دغسې منځه ورسره پاته وه او څوک وایي چې دا یې آزاده کړه او په نکاح یې کړه. خو زه به دلته د ریحانې د اسلام قصه درته رانقل کړم. ریحانه چې د بني قریظه په منځیانو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حصه وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و اسلام ته دعوت کړه، دې انکار وکړي، اسلام یې نه کوي قبول. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل که اسلام قبول کې آزاده به دې کم او په نکاح به دې کم، هم به آزاده او هم به زما په نکاح سې، په دې شرط چې اسلام قبول کې. مګر ریحانه پر خپل دین ټینګه وه. اوس نو ریحانه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کور کې ده، ځکه د ده منځه ده، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه نه ځینې راځي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نه دی راځي چې یو څوک دې د ده سره اوسیږي او هغه دې بې له اسلامه پر بل دین وي. څو یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره ناست و چې د یو چا د ګامو یا قدمو غږ یې واورېدی چې یو څوک را رهي دی. راتلونکی نفر نه معلومیږي، خو صرف د پښو کړپی یې اورېدل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه راتلونکی سړی پلانی دی او د ریحانې د اسلام زیری یې راته راوړي. څو سړی و مجلس ته ورداخل سو او ویل یا رسول الله د ریحانې په اسلام زیری در کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې په اسلام خوشحاله سو. په یوه روایت کې ویل کیږي چې دا یې آزاده او په نکاح کړه، او په بل راجح روایت کې ویل کیږي چې دغسې منځه پاته سوه. اوس چې د بني قریظه غزا پای ته ورسېده، الله جل جلاله د خپل نیک او صالح بنده جلیل القدر صحابي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه دعا قبوله کړې وه چې د زخم په حالت کې په مسجد نبوي کې په خپله خیمه کې کړې وه، هغه چې د مخه مو د احزابو یا خندق په غزا کې درته بیان کړه. او د سعد رضی الله تعالی عنه خیمه تر اوسه هم دلته په مسجد نبوي کې پاته وه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې سعد رضی الله تعالی عنه و ده علیه الصلاة وسلام ته نږدې وي او هر وخت یې خبر ونیسي. اوس چې د بني قریظه قصه پای ته ورسېده، د سعد رضی الله تعالی عنه زخم خوله خلاصه کړه او وینې بهېدل یې شروع کړه. په مسجد کې یوه بله خیمه د بني غفار هم ولاړه وه. دغه د ده رضی الله تعالی عنه د زخم وینې و هغو ته ورسېدلې. هغو نارې کړې چې ای د خیمې خلقو دغه څه شي دي چې ستاسې د طرفه څخه موږ ته راځي. چې ویې کتل د سعد رضی الله تعالی عنه د زخمه څخه وینې بهیږي او دی رضی الله تعالی عنه وفات
سوی و. امام بخاری او امام مسلم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله جل جلاله عرش د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د وفات په سبب ورېږدېدی. امام ترمذي د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي کم وخت چې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه جنازه واخیسته سوه منافقانو وویل دا د ده څنګه سپکه جنازه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ده جنازه ملائکو وړله. ورونو تاسې پوهیږئ چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه 5 یا 6 کاله په اسلام کې تیر کړي دي. تر هجرت 1 کال د مخه د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه پر لاس مسلمان سو او د بني قریظه تر غزا وروسته چې د هجرت په 5 کال کې وه د هغه غشي په واسطه په شهادت ورسېدی چې په خندق کې په ویشتل سوی و او دغه یې د مرګ په وخت کې مقام او درجه وه چې عرش الرحمن د ده د وفات په سبب ریږدي او 1000 ملایکې یې جنازې ته راکښته کیږي او دا چې تر مرګ وروسته په فردوس اعلی کې کم نعمتونه ورکول کیږي حورې او غلمان د ده خدمت کوي هغه خبرې تر قیاس لوړې دي. دا ولې یو انسان په 6 کلو کې دغه درجې ته رسیږي؟ د روژو د نیولو شمیر یې هم لږ و، د لمنځو د ادا کولو شمیر یې هم لږ و، حجونه او عمرې یې هم نه وه کړي. ولې و دغه مقام ته ورسېدی؟ دا ځکه چې دی رضی الله تعالی عنه د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صادق و، د هغو په محبت کې صادق و، د ده په وینه کې د الله او رسول الله محبت پروت و. نن ورځ موږ او تاسې هم په صدق او اخلاص په محبت او وفا دغه مقام ته رسېدلی سو. د بني قریظه د قلاو په محاصره کې د مسلمانانو یو سړی ووژل سو چې هغه خلاد ابن سوید رضی الله تعالی عنه. هغه چې د یهودو یوې ښځې د میچنې پل پر راوغورځاوه او په دغه موده کې دالته د مسلمانانو یو بل سړی چې ابو سنان ابن محسن رضی الله تعالی عنه په الهي مرګ سره وفات سو. مګر ابو لبابه چې د مسجد په یوه پایه یا عمود پورې تړلی و 6 ورځې هلته تړلی پاته سو. د هر لمانځه پر وخت به ښځه ورته راتله د لمانځه دپاره به خلاصاوه، پس له لمانځه څخه به بیرته تړي او بیا د ده د توبې قبلېده د الله جل جلاله د طرفه د سهار په وخت کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل سوه. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام سلمه رضی الله عنها په کور کې و. ابو لبابه رضی الله تعالی عنه وایي ام سلمه رضی الله تعالی عنها د خپلې حجرې په دروازه کې ودرېده او ما ته یې راږغ کړه یا ابا لبابه زیری در کوم الله دې توبه قبوله کړه. په دغه وخت کې خلق ور وغورځېده چې خلاص یې کړي، مګر ابو لبابه رضی الله تعالی عنه خلق منع کړه چې هیڅوک به مې نه خلاصوي بې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار والمانځه ته راووتی ابو لبابه رضی الله تعالی عنه یې خلاص کړي. دغه د بني قریظه غزا د هجرت د 5 کال د ذوالقعدې په میاشت کې پیښه سوه او 25 ورځې یې دوام وکړي. الله جل جلاله د خندق او د بني قریظه د غزاو په باره کې په سورة الاحزاب کې ډېر آیاتونه نازل کړه چې په هغه آیاتو کې د دغو واقعاتو پر مهمو نقطو تبصره کیږي. د مؤمنانو او منافقانو حالات بیانوي او بیا د احزابو د ذلیله کېدو حالات بیانوي او د اهل کتاب یعنی یهودو د غدر او خیانت نتیجې بیانوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.